عیسی یو ځل بیا هغوی ته وویل زه ځم او تاسو به ما پسې ګرځئ خو که تاسو خپلو ګناهونو ته دوام ورکړئ نو مړه به شئ چیرته چې زه ځم تاسو هلته نشئ راتللی نو خلکو یو بل ته سره وویل کله چې هغه وایي چیرته چې زه ځم تاسو هلته نشئ راتللی آیا د هغه مقصد دا دی چې هغه به خپل ځان وژني عیسی هغوی ته وویل تاسو د ځمکې خلک یئ خو زه د اسمان نه راغلی یم تاسو د دې نړۍ یئ خو زه د دې نړۍ نه یم نو ځکه مې تاسو ته وویل چې تاسو به په خپلو ګناهونو کې مړه شئ که چیرې تاسو په دې باندې ایمان را نه وړئ چې زه هماغه یم نو په خپلو ګناهونو کې به مړه شئ هغوی د هغه نه پوښتنه وکړه ته څوک یې عیسی ځواب ورکړ زه هماغه څوک یم چې د اول نه مې تاسو ته وویل زما سره زیات شیان شته چې ستاسو په هکله ووایم او قضاوت وکړم خو زه هغه نه وایم چا چې زه رالیږلی یم هغه رښتینی دی او څه چې ما د هغه نه اورېدلي دي هغه نړۍ ته وایم هغوی په دې پوه نه شول چې عیسی د هغوی سره د خپل آسماني پلار په هکله خبرې کولې نو عیسی هغوی ته وویل کله چې تاسو د انسان زوی وخېجوئ نو بیا به پوه شئ چې زه هماغه یم زه د خپل ځانه کوم کار نه کوم بلکې هغه خبرې کوم چې پلار مې راته ښودلي دي چا چې زه رالیږلی یم هغه زما سره مل دی هغه زه یوازې نه یم پرېښی ځکه چې زه تل هغه کار کوم چې هغه ورباندې خوشحالیږي کله چې عیسی دا خبرې وکړې نو ډېر ورباندې ایمان راوړ نو کومو خلکو چې په عیسی باندې ایمان راوړی عیسی هغوی ته وویل که چیرې تاسو تل زما په تعلیم باندې عمل وکړئ نو په رښتیا به زما شاګردان یئ او تاسو به حقیقت وپېژنئ او حقیقت به تاسو آزاد کړي هغوی ځواب ورکړ موږ د ابراهیم اولاد یو او موږ هیڅکله هم د چا غلامان شوي نه یو نو بیا د دې خبرې نه ستا مطلب څه دی چې تاسو به آزاد شئ عیسی هغوی ته وویل په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې هر څوک چې ګناه کوي نو هغه د ګناه غلام دی غلام تل په یوه کورنۍ کې نه پاتې کیږي خو زوی تل د کورنۍ غړی وي نو که چیرې زوی تاسو آزاد کړي نو تاسو به په رښتیا سره آزاد واوسئ